دا یو ورور سوال کړی دی چې زما په دې مخ باندې ډېرې دانې راخیږي، خو دا دانې چې زما چې کومه او یا پکې ګوتې وم نو دې نه اوبه راوځي، آیا دې سره اودس ماتېږي او که نه؟ الجواب، بعضو علماو دا خبره کړې ده، وایي د زخمونو نه چې کومې اوبه راوځي هغه هر قسمه زخم وي، که دا لږي د اوبه لږي نو بیا ورسره اودس نه ماتېږي، او که ډېرې نو بیا ورسره اودس ماتېږي. دا بعضو علماو دا خبره. بعض علما دا وایي لکه امام شافعي رحمه الله او فقهای سبعه مشهور و فقها چې او د امام احمد نه یو روایت داسې نقل دی، هغوی دا وایي چې د دې دوو لارو نه علاوه چې په بله لار د بدن نه څه وځي، که ډېر وي او که لږي، هغې سره اودس نه ماتېږي، سوای د ډکو میچازو تشو میچازو. دوو لارو نه، دوه لارې کومې وي؟ قبل او دبر. د ډکو میچازو لار، د تشو میچازو لار. د دې دوو لارو نه علاوه چې په بله لار د بدن نه هر څه وځي هغې سره اودس نه ماتېږي، سوای د ډکو میچازو تشو میچازو نه. لکه اوس یو سړی دی هغه د تشې میچازي په دې خپله لار نه کېږي، په بل لار تې وباسي یا ډکې میچازي، دا بله مسله ده، ځکه چې د ده د جسم نه پلید څه ووتو. خو د دې نه علاوه د ډکو میچازو تشو میچازو نه علاوه چې د دې دوو لارو نه علاوه د بدن نه څه ووتو په هغې سره اودس نه ماتېږي. دا د دې علماو قول دی. ولې هغوی داسې ولې هغوی دا وایي، وایي اصل دا دی چې د دې سړي اودس نه دی مات شوی، که څوک وله اودس ماتوي نو دلیل به ښایي. یو سړی دی چاردامي وکړو اودس یې برابر دی او د زخم نه اوبه لاړې، په مخې دانه و هغه یې ماته کړې نه اوبه لاړې، نو دا سړی د اودس په حالات کې و که نه و؟ اوس دا مولیان وایي چې اودس یې مات شو، چې اودس وله ماتی نو دلیل به ښایي، او دلیل ته ورسره نشته. یوه. دویمه، د دې سړي اودس په دلیل سره ثابت شوی دی، شرعي دلایل دي چې او د دې سړي اودس برابر دی. ته چې د ده د اودس ماتې دې دپاره به هم شرعي دلیل راوړې، داسې خو نه دی چې مولوي صاحب ووایي او د فقې په کتاب کې راغلی دي. د ده د اودس صحیح دی، دا په شرعي دلیل سره ثابت دی. یو سړی وایي نه اودس یې اوس مات شو، د دې دپاره به هم شرعي دلیل راوړې، هسې په خبرو باندې خو نه کېږي. نو موږ هم دا وایو چې دا طاقت موږ سره نشتی چې د الله په بندګانو باندې داسې خبره لازم کو چې په هغوی باندې لازم نه وي، او یا د هغوی نه داسې طهارت او اودس دې اوچت کو چې هغه مات شوی نه وي. نو صحیح خبره دا ده، والله اعلم، او راجح قول دا دی چې د زخمونو نه چې کومې اوبه وځي د دې سره اودس نه ماتېږي.